تازه خبره، طالبان وایي ولسمشر غني د افغانستان د جګړې مسؤل ده. اشرف غني څنګه په شپږو میاشتو کې د افغانستان وضعیت بدلوي؟ طالبانو تازه د اشرف غني په وړاندې څه غبرګون ښودلی دی؟ تازه یې څه ویلي دي؟ نور جزئیات ویډیو کې وګورئ او چینل حتما سبسکرایب کړئ. السلام علیکم لیدونکو، ستړي مشئ. ولسمشر غني تېره ورځ اعلان وکړ چې د نوي پلان مطابق په راتلونکو شپږو میاشتو کې به موجود وضعیت بدل کړي او حالات به نورمال شي. د رواني بحراني حالاتو لپاره چې دولت ډیری ولسوالۍ له لاسه ورکړي، تجارتي بندرونه، سرحدي دخول او خروج نقطې د طالبانو تر کنټرول لاندې دي. حکومت پلان لري چې په مهمو سیمو او ځایونو کې بیرته خپل واک راوګرځوي. بل لور ته بیا د ولسمشر غني دا پلان د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد د غبرګون سره مخ شوی دی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې خلک دې شاهد اوسي چې په راتلونکو شپږو میاشتو کې چې څه پیښیږي، مسؤل به یې ولسمشر غني وي. که څه هم حکومت اوس هم د طالبانو څخه د ځینو ولسوالیو د بیرته نیولو خبر ورکوي، مګر حالات ځکه هماغسې کړکېچن دي چې په بله سیمه کې طالبانو بله ولسوالۍ نیولې وي. په داسې حال کې چې اشرف غني وایي طالبان د سولې په خبرو کې صادق نه دي، طالبان بیا خپله غني او ټیم یې په دې تورنوي چې د سولې په خبرو کې ښه نیت نه لري. ولسمشر غني او ټیم یې وایي چې طالبان د سولې په خبرو کې په جدي مسایلو پایل لرونکي بحث نه کوي او په ځمکه کې بیا جګړې ته زور ورکړی دی. په ځواب کې طالبان بیا وایي چې دوی جګړه نه ده زیاته کړې، بلکې په ډیری سیمو کې په ډېره اسانۍ سره افغان پوځیان ورته تسلیمیږي او ولسوالۍ د دوی لاس ته لویږي. طالبان په ځینو سیمو کې د جګړې زیاتېدل مني، خو وایي په ټوله کې یې جګړه نه ده زیاته کړې او عسکر په خپله د دوی سره یو ځای کېږي. طالبان وړاندې په خپل استدلال کې ویلي دي چې د تیر اختر راهیسې د دوی مشرانو په دوحه کې وو. د افغان حکومت څو استازي چې په دوحه کې پاتې وو د دوی مشرانو سره ولیدل او ورڅخه هیله وکړه چې پر افغان ټیم حاضر شي او د سولې خبرې پیل شي. طالبان وایي چې د 2 میاشتو په جریان کې بیا هم د حکومت ټیم خبرو ته په ټول شمولیت حاضر نشو او یوازې څو ورځې وړاندې یو لوړپوړیزه غونډه جوړه شوه. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.